اوس خو بنجاري کلي ته نه راځي د چا په یو اواز چې به وتره شو منډې به مې وکړې تر کوڅې پورې ورکې نیمکه خوب به مې پټ پټ کته مخ به مې په یو دروازه کېښودو هم به په کونجۍ پورې ځوړنده شوم هغه به دروازې پورې جوخت ودرېدو سایکل به یې دیوال ته ډانه کړلو د سر نه به یې برګ رومال را پرانستو د مخ نه به یې زر زر خولې وچکي خو به ویل چې تا رانه رانجه غوښتې تا پرې پرې دوه میخه کې غوښتې ما به نیمه ګوته خوله کې ونیوه زړه به مې ښه کلک کو ما به وویل چې ای بنجاري څومره ورځې پس راغې زه خو دې د ژوند د کاره ویستی یم چېرته چې کوڅه کې څوک اواز وکړي یا وي کباړي او یا باغوان وي څوک زه په کور کې سمه به ترپک وشم ځان تر دروازې پورې راورسوم واپس په ستړو قدمونو شم هغې په دیوال دواړه سنګلې کوم سر پې باندې کېږدم او ښه وجاړم ځان ته په سلګو په خیرو شمه ویمه چې ځان ته په سلګو په خیرو شمه اوس په آینه کې ځان ته نه ګورم اوس په طبخي کې د مخ سره ګورم زړه کې ویم چې ځان رانه ورک شوی دی خپل نظر کې ځان راته سپک شوی دی نو ای بنجاري خدای دپاره مه کوه نور به مې دا زړه در پسې پړک وچوي زه په نوپالش او پیوي څه کوم زه په نوپالش او پیوي څه کوم زه په میخکي او رانجو څه کوم نو ماته مې بیبي په بدو ردو شي سر شي په خیرو په ګډو وډو شي چې ستا لارې څارم کوټې ته وخېجم یا چېرته کوڅه کې ستا اواز اورم یا چېرته به سر نه ستا تپوس وکړم چې اوس دې بنجاري چېرته لیدلی دی اوس دې بنجاري چېرته لیدلی دی ډېر